مونږ د آقا مبارک د هغې مور ذکر چې کوو، حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها. مور مبارکه خوب ګوري، قات سالی دا تکلیف دی، خوب ګورم. و یو مزیدار ښکلی خوبصورت انسان راغی، نمی سترګو لیدلی و د دې نه وړاندې، د حیا د وجې نه یې په خوب کې لاندې لیدلو. ما ته و ای حلیمې پاسه، زه پاڅېدلمه، دې زما نه وړاندې دی، زه ورپسې روان یمه. یو ځای ته لاړو، هلته عنوان لګېدلی و نهر حیات. ما ته وی د دې نه اوبه وڅښه. وی ما چې کله لپه ډکوله، د سپینو شودو نه سپینې اوبه دي، د شاتو نه خوږې اوبه دي. ما هغه اوبه وڅښلې، خوب کې په دې اوبو باندې مړه شومه. بیا ما ته وی اے حلیمې، ستاسې غربت دی، ستاسو تکلیف دی، خو ستا دپاره په مکه مکرمه کې لوی دولت انتخاب شوی دی. ستا دپاره لوی دولت په مکه مکرمه کې انتخاب دی. هلته ځان ورسوه، ته به مالدار شې. حلیمه سعدیه وایي زه راپاڅېدلمه، خوب ټول چاته بیان کما. خوب کې راته دا ویلی شي، دا خوب به چاته لا نه بیانې، دا خوب به ځان سره پټ ساتې. سهار چې راپاڅېدلمه، بدن کې مې نور راغلی، بدن مې د صحت نه ډک ښکارېږي. مړی ما وږې کېږم نه، بلکل مې ایستا زړه کېږي نه. داسې غذا مې خوړلی ده، تر و تازه یمه. ما نه کور کې تپوس کوې، اے بچی جانی اے حلیمې سعدي، مشران امران طلب کئی، کشران امران طلب کئی. اے حلیمې ته خو تر و تازه ښکارې، تا باندې تکلیف د بیماری نه ښکاري. وی څه ټیم بعد مې دغه ماشوم پیدا شو، ماشوم پیدا شو، بچې وشو ښکلی، چې هغه هم ولیدو خلقو د نور ماشومانو نه جدا دی. او عام زنانه شکایت کوي چې د بچو دپاره ځکه چې څه خورې نو به کوم ځای نه راشي. وایي ما الله رب العالمین د نن نه حالات بدل کړل، د نن نه زما غذا بدله وه، د نن نه زما د بچي دپاره پی بدن کې به دومره وي چې زما بچی به ډېر ښه مړېدلو ورباندې، داسې به د نورو بچي نه مړېدل. حلیمه سعدیه وایي ما نه به خلقو تپوس کولو چې څه چل دی، ما به دا خوب نشو بیانولی. دا خوب مې ځکه نشو بیانولی چې ما باندې پابندي وه. اخر دا چې راغلو مکې مکرمې ته، د سعد قبیلې نه به زنانه راتلې، ماشومان به یې بوتلل. زما مقصد په دې کې د حلیمې سعدي د خوب هغه تعبیر دی. بی بی حلیمه سعدیه وایي زه راغلم مکې مکرمې ته، چې راغلم دیګانې ځای په ځای باندې ګرځي او هر ځای ماشوم ګوري، داسې ماشوم ګوري چې د هغې نه تنخواه او پیسې او مزدوري عوض ښه میلاویږي. حلیمه سعدیه ډایرکټ د بی بی امینې کور ته راغله. بی بی امینه د یتیم بچي چې د هغې سرپرستي په غاړه ده، بچی په غېږ کې پروت دی. بی بی حلیمه سعدیه عبدالمطلب صاحب تبار وایي موږ راغلي وو ماشومان بوزو، خبر یو چې ستاسو کور کې ماشوم پیدا دی. او ورته وایي آو زما نوسی دی. حلیمه سعدیه کور ته دننه راغله. بی بی امینه مې د نبي علیه الصلاة والسلام بدن مبارک باندې لاسونه یې ښودلي دي، د حضور پاک علیه السلام په مخ باندې کپړه پرته ده. و د نن زمانې هغه مولا ته ویم په ایمان یې ووایه ستا ضمیر به څه وایي. ته د پیغمبر علیه السلام د مور باره کې داسې الفاظ دې ویلي وو چې زه امینه څه کومه، خدایه د بی بی امینې د خپو د ګر نه ما عبدالبطین او زما بچی ټول قربان کا. یا الله بی بی امینه خو امینه ده چې د چا په غېږ کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم
لوبې کوي د بی بی امینی غیږه د جهان د میندو د غیږو نه بهتره د بی بی امینی لاسونه د جهان د میندو د لاسونو نه بهتره د بی بی امینی غیږه مبارکه مې د جهان د زنانو د غیږو نه بهتره یاد ساتئ بی بی امینه ورته وی زما بچی یتیم دی پلار یې شته دی نه بی بی حلیمې ته نه صادر وړاندې کو کله چې صادر تخکته کو سردار کونین مبارک می بی بی حلیمې ته ولیدل تبسم یې وکړو بی بی امینه ورته وی د سات قبیلې والا څومره زنانه چې راغلي دي زما د دې بچي خو چا تپوس کړی نه دی او که څوک زنانه را دننه شوي دي زما دې بچي ورته نظر نه دی کړی معنا دې ورته لیدلي نه دي دا تا ته ولیدل او تا ته وخاندل بی بی حلیمه سعدیه وایي ما ته راک الله الله ټول وایي الحمدلله خدای د بی بی حلیمې سعدی رضی الله تعالی عنها الله ډېر لویه درجه نصیب کا اوهو محبوب مبارک ښکلا د ځمکو د عرش او د جنتونو ښکلا یې غېږ کې واغستا سردار کونین چې کله غېږ ته نږدې کو د بی بی حلیمې سعدی سره داسې مینه وکړه لکه د خپل مور سره چې ماشوم مینه کوي بی بی امینې ته پته ولګېده حلیمه سعدیه ورته وی دا ماشوم ما ته راکه دا زه بوزم دا بله خبره مه کوه چې څه شته دی نه دا بله خبره مه کوه چې څه نشته حلیمه سعدیه وی قسم درته خورم چې کله ما دا ماشوم راواغستو نو وی ما دې ماشوم ته چې کله پی ورکولې نو د ماشوم پی وباندې مړېدل ما ته خدام احساس کېدلو چې کومه زنانه ماشوم ته پی ورکوي هغه کمزوري کېږي حلیمه وی ما کې قوت راغی بیا وایي الحمدلله ما کې څه راغی ما کې څه راغی قوت راغی حلیمې مورې ګرانې محترمې مورې معظمې مورې پاکې مورې ولې به در کې طاقت نه راځي ستا د بدن سره شونډې مبارکې د چا ولګېدلې ستا د بدن سره شونډې مبارکې د چا ولګېدلې د هغه چا ولګېدلې چې دا کله پیدا کېدو په دې شپه عبدالمطلب صاحب خوب لیدلی دا مولانا عبدالحق صاحب محدث دهلوي هغه لیکلي وایي عبدالمطلب صاحب وایي چې ما خوب لیدلو وی بیت اللہ شریف کوٹا مقام ابراہیم طرف تراکت شوا او دبی کوٹین آواز راغے اللہ اکبر دا نارا دھرے سری بیت اللہ کوٹے نراغلے دا منگو تاسبان پا دغش پچ سرداری کونین دنیا ترازی حضوری پاک علیہ السلام د برکتنا اغا نارا چې بیت الله شریف درې کرته کړوا راځي چې موږ تاسو په دې نیت باندې وکړو چې الله رب العالمین د بیت الله شریف د برکتا زمونږ الله اکبر په دې خوشحالي کې قبول کې ټول وای الله اکبر ما غوند کې وای الله اکبر به وای دا آواز عبدالمطلب سے بوئی ما ووریدو دا بیت اللہ شریف کوٹے نراغے وی دا تعبیر دا چان طلب کما ما دا سی خوب لی دلے دے عبدالمطلب سے بوئی کورتا لارم واپس راغلم علکا دلتا یو یہودی عالم راغله د شامنا د تجارت په نیت باندې خوننې سلويختم شپدا او خانه کعبه کې پروت دی زور زم د دینه تپوس کوم مولا دې د خوب تعبیر برا تراکی د خوب څه شی برا کی تعبیر برا کی اچراغه فورا هغه عالم ورته داسې ولیدل ورته وای ته عبدالمطلب صاحب نه وای ما وای د زوی د سلام ده وای عبد الله وی خواہ مبارک دشا اور تی خیر خورے وی تا تا پتہ نشتا وی یار ما تا خوب پتہ شتا خو سو خوب ملی دلے دی خوب بارک تعبیر غوارم ورطا وی سا خوب دلی دلے اگا ورطا وی
خانه کعبه شریفه مقام ابراهیم طرف ته راښکته شوه، سر یې راښکته کور ته، رڼاګانې راغلې، وی الفاظ یې څه وویل، بیت الله شریف نه څه الفاظ راغلل. کوم الفاظ ووی؟ ماشاءالله. ما غرض هم دا دی مال که وده راته ناست یې بس ویښ یې ښه. کوم اواز راغی؟ کوم اواز راغی؟ بیت الله شریف پہ خوشحالی مناوئی د پیغمبر پہ ولادت باندے. مولانا عبدالحق محدث دہلوی وئی یہودی عالم سلوی خورزی خانہ کعبہ کی پروت تے. عبد المطلب صاحب توی کم الفاظ ورتوی الفاظ دادی اللہ اکبر ورتوی مبارک دیشا اللہ رب العالمین بستا بچے چھ مدینی منوری تتلیو. اگا وقت نامہ یسرب وا او التا وفات شوائے دے دخپل سرگنی پخواک آو اگیتا اللہ رب العالمین بیگازوی ورکڑے دے نامہ بی محمد ابن عبداللہوی. الحمدللہ خدای دیر شکر دے. تورات لکلی دے پلار با التا وفات کی گی دا با یتیم پیدا کی گی او مال دا معشوم لگرا والا مال دا معشوم لگرا والا پجڑا شو دیر سے تی او جڑل. عبد المطلب سے تی تپوس کی تی جاری ولی تا تا پتہ دا جارم بنا سلور سر پیغمبران زمنگ پا خاندان کی راغلی دی. سو ذرا سلور سر پیغمبران زمنگ پا خاندان کی راغلل نن اغا سلسلہ ستا سے پکور بانی ختم شوا. خاتم النبیین راغے داغا یہودی مولا عقیدم داوا دا ختم نبوت عقیدہ یوا. کم عقیدہ یوا؟ دا ختم نبوت عقیدہ یوا. اگا عقیدہ داوا چھ دے پیغمبر نباد بل پیغمبر او چھ سوگے دعوی کئی کاذب بوی کافر بوی لعین بوی قابل دا قتل بوی مردار کئی ختم کئی. دا یاد ساتھ یہودی عالم دا ختم نبوت اقرارو کو انشاءاللہ العزیز. منگ با دا واقعات دا سیرت نے چکم صفاتی ہوئی بعضی واقعات با بیانو انشاءاللہ روانی جمعی تب انشاءاللہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ربیع الپمیش کی چکم سشوی دی انشاءاللہ تاریخی واقعات اگر با انشاءاللہ ساس دڑان دے عرض کو.